السلام علیکم ورحمت الله. قدر ملیدونکو دغه ملنګ به تاسې پېژنئ. ملنګه پوست ولې ختلی؟ آسی آسی دا موټر مضبوط دی؟ څومره مضبوط دی؟ ځکه کینم دومره ټاسیا نه ده کړی. خو قدر ملیدونکو ملنګ خو تاسې پېژنئ که نه. د ملنګ دپاره به موږ تحفه راوړي، هغه څه مو راوړي چې دا ډېر پرې خوشحالېږي. په ټول خوست کې ګرځېدلی او ډېرو خلکو ته یې ویلي وو چې ما ته داسې یو څه را جوړ کړئ چې ما خوښېږي، چا نه ورته جوړ کړي. هغه هیله یې موږ ورپوره کړې ده. انشاءالله هغه به مو بیا تاسو ته ښیو په اخره کې او ملنګ سره خبرې کوو. ده د خپل موټر که تاسو وګورئ، ده ډېره خپله هڅه کړې دغه موټر یې وګورئ او هغې تر څنګ یې دغه ګاډۍ یې وګوره، دغه موټران یې وګوره، دغه یې وګورئ او دغه موټران یې وګورئ او دغه ډبې یې وګورئ. د خدای کوششونه یې کړي دي ملنګ چې ځان لپاره یو شی جوړ کړي. خو په هغه څه باندې نه و بریالی شوی چې د ده خوښ و، هغه کار موږ ورته کړی انشاءالله. هغه به تاسو ته وروسته موږ ښکاره کړو انشاءالله. ملنګ نه یې څو پوښتنې کوو. نو ملنګه اوس به پوښتنې کوو. قدرمنو لیدونکو ملنګ نه یوه پوښتنه کومه، که ځواب یې زر راکړو او سم و نو موټر مو ته په وخوستی دی، په 10 لکه موټر ته وخوستی دی. 9 نفر دي، د 9 نفر به سود څومره روپۍ چوي چې 10 لکه په راکړي. زر ته وکړه 1,42,000 .14 لیدونکو تاسو اوس ماشین راواخله چې دا صحیح ده او که غلط. که غلط و کمنټونو کې ولیکئ چې دا غلط ده، که سیخ و ولیکئ چې سیخ ده. خو دا نه اشارې هم پکې راوباسلې. د دې حساب دقیق ده ځکه چې رافق یو قوي ذهن ورکړی. ملنګه څه کمالات د سره دي چې کله دغه حساب کې څه رقم ته فکر وایي، ضرب کوي، تقسیموي، دغه راز نه خو خلک خبر که لږه زړه کې جامه که چې دومره لسګونه، دومره سلګونه، دومره زرګونه، د منفي دومره لسګونه، منفي دومره 2 ګونه. خو که تو ته څوک روشي د زده کوي په زده کوای شي دغه حساب؟ نه دا بیا زه مرګیان سره جمع کوي. دا مرګیان موږ ته نه شروع کولی؟ دا لا کورونه دي چې الله چاته چه ویرچي. بشک ملنګه دغه سور دا چا دی دغه دیدارې وکسه مې خوږ مرګله و ایرته راوړو. کومه دی خوږ ملګری دی؟ کروان حاجي نامیږي. علامه د حاجي کې دی د جبرائیل په وزرو پټ. امین. دی د یاج کې قسمت وکړي. امین امین امین. زمونږ دوام ملهم یې هم ټپو ته مو مرهم یې سانې دې چرته نه وینم د مینې ډکې سانه کامیاب اوسې کاروانه کامیاب اوسې. ملنګه څومره ورته خوښ شولې؟ ډېر ورته خوښ شولې. نه شي ده وو یا مالک حقیقي بادشاه. اوهو نو دا څومره ډېر څه وایسته کړي دي؟ درګه یا مالکو یا الله یا رحمان یا رحیم یا مالک. عبادت لایق رحم کونکی مهربان حقیقی بخش. بشک القدس ټول عیبونه ناپاک یا سلام عزتی بشک المؤمن و امن ایمان ورکونکی. اوهو څومره ډېر دیلي دي ماشاءالله. ملنګه دا دومره ډېر دغه تسبیح راویسته کړي دي که نه؟ د هرې ونې بېل بېل اله نومونه یې که نه؟ څه څه به په بره کوي دانې؟ کله ورځینه داره ورځ روغالي ده چې خالی په لګیا یم
10 زره مې یالي دي 10 زره اورې د الله نه ما یې د کړي دو 10 زره مې عیالي دي الله اکبر بله ورځ مې زړه ووی چې خو څه نن به ول اخد وایم چې چیه شي خو اوږې یې مسخوتانه وي ماښامه پوره مې 10 زره وراوه الله اکبر خو بل ډارېده چې خوسکی کوبای جماعت سره ایته مې څوک نه پرېږدي اول ویلې چې ته چې المینس کم یای چې لرې مارڅه ویلې بس بیا چې کېنم جماعت کې الله نومونې ډېر مایان یم څوک مې نه پرېږدي طالبان مې وایي د غریبانګان مې وایي چې لر شه بازار جماعت کې ما یې الله نومې دی ښې نه یایي ما نه یایي ملنګه زړه کې د ارمون څه و یو دا چې ایمان ته م خیر شي بې منع کېږو نه بل دا چې مر پلار مې ومر وږي چاته پتې کېږم نه بل بله خیري دا چې اچ کې مو قسمت وشي بل چې د څوک غلې روپۍ سامان رنه پټوي چې خدای ملایک ورته جوړه کړې وه نه بچه بعد رسوله ښه بې رسوله بعد بې نه رسوله دا موټر ارمون دی نه و موټر خو دنیا تېرېږي دنیا تېرېږي بېشک خو یو مې خالي د ارمان و چې د ننوي نوم یې څه دی دا د ورځ مې دا سوال کړه وه چې خدای نن ورځ ما تېروه ننوي لکه ثانیه که ویلې چې د ننوي نوم یې یو لاک وروایه الله اکبر خو گزړو ټاکورا دا خو گزړو درمانا دا د باغ چالان امین دا د تور خاورې لاس سره زر وګړي امین دا د ژوند حلاله دنیا ډېر امین دا د دومره وخت تېر کړي چې مکې مدینې ته پسې ارځو الله اکبر الله دې وکړي الله دا په وطن کې غربت ختم کړي هغې نه بعد کواز شو بیا به ځو انشاءالله اجل قدرمن لیدونکو ځینې انسانان په کم شي باندې خوشحالېږي شاید دا دومره غټ شی نه وي دا دومره لوړ شی نه وي خو د دې دپاره ډېر ارزښت لرلو مونږ چې فکر وکړو ملنګ په شي باندې خوشحالېږي په دې باندې ځکه خوشحالېږي که تاسې هغه موټر وګورئ هغې خوا ته ډېر خدای موټر دې جوړ کړي دي خو دغه هیله نه وه پوره شوي تر اوسه پورې که نه اوس څومره خوشحالي ډېر څومره ډېر خوشحال یم څومره ښځان چې د نوره خوسکې چې ګرځوه موټر بې نه وایي آفرین رښتیا موټر شو چې نه ده نه وایي قدرمن لیدونکو ملنګ ته دغه د انشاءالله د ده د یوه هیله وه دغه پوره شوله نور جمپر بوټان هر څه دغه د الحمدلله لري ژمي دپاره دغه یوازینی نفر چې کور دپاره هر څه راوړي او دغه موټر کې به بیا راوړي دی په دې کې شیان راټولوي مړۍ راټولوي بره وړي وړه دا شیان به راټولوي دغه غټ هغه هم لري ځای هم لري لکه یوازې د لاس کارایچي نه ده دومره ځای هم لري دې کې بیا راټولوي او بیا به کور ته راوړي دغه به د دې د کور دپاره د دې د کور سره مواد انتقال کې مرسته کوي دغسې ده که نه ملنګ صاحب نو دا د دې سره هغه د شیانو په انتقال کې مرسته کوي دا په دې خاطر باندې موږ ورته جوړ کړو دا فکر موږ ورته کړی و چې موږ کوم یو شی جوړوو دی باید ګټه ځینې واخلي نو ډېره به دا ګټه دی اخلي چې دې کې به مواد اچوي او کور ته به انتقالوي د باندې نو دا خپرونه په دغه ځای پای ته رسوو تر بلې خپرونې ښې چارې ښه وخت درته غواړم